Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends and students. I am Johar, Imam, afridi. My dear viewers, panani class ke bamunga make out get as a causative verb. Der patafsil sara explain kawu yada di viche da video da viewers comments bande judi. دا ویډیو سټیپ بای سټیپ تیار شوی دا تر اخره پورې وګورئ د دې لپاره چې یو سټیپ هم درنه مس نشي او د میک او د گیټ از ا کازټیو ورب په باره کې چې د ستاسو کم کنفیوژن دی چې هغه زیرو شي ټایم ناخلم لیټ سٹارټ In this video I am gonna show you difference between make and get as a causative verb pa de class ke ba make au get as a causative verb der pa tafsil sara explain kigi hase ho taso the make au the get pa mana already pohe gai make mean jodawal au get mean haselawal ho kala che make au get the causative verb perform ke rashi no the دوی معنا بیا بیخی مختلفه وی. Keep in your mind that causative verbs have important role in English grammar. If you wanna learn English no بیا pa causative verb باندې پوهیدل ډیر ضروری دی. نو راځي چې اول causative verb وپیژنو. What is a causative verb? Causative verbs are used to describe a person that causes an action to happen. Causative verb da haga kas khai da haga kas nishandhi koي د کوم لوجنا چې بل کاس سکار کوي. یعنی causative verb دا هلا استعمالیږي کله چې سبجیکټ په خپل کار نه کوي بلکې په بل چا باندې کار کوي یا د بل چا بل څوک د سبجیکټ د پاره کار کوي. نو دلته په داسې سچویشن کې causative verb استعمالیږي. Causative verbs are used to describe a person that causes an action to happen. mean دا هغه کس خیر د کوم لوجنا چې سکار کیږي. تاسو کتلی دی چې مونږ خپل کارونه په خپل کوو خو کله کله داسې وخت هم راشي چې بیا زمونږ والا کارونه زمونږ د پاره نور څوک کوي یعنی په بل چا باندې یې کوو. کله چې سبجیکټ په خپل کار نه کوي په بل چا یې کوي یا د سبجیکټ د پاره بل څوک کار کوي نو په داسې حالاتو کې په دې سچویشن کې causative verb استعمالیږي. نو راځي چې په causative verb باندې د خپل کانسپټ د کلیر کېدو د پاره دا ایگزامپلز وګورو چې دا کانسپټ مو په کلیر شي. لکه په د ایگزامپل کې my dear was my father make me wake up early in the morning. زما پلار ما سحر وختي پاسوي. اوس کا وکتلی شي د سنټنس لا پدې کې سبجیکټ کار نه کوي یعنی مای فادر دا زمون سره سبجیکټ دی دا فادر دا کار نه کوي خو د دا لوجنا کار کیږي یعنی دا زوی چې کوم دی دا د لوجنا سحر وختي پاسيږي. نو پدې سچویشن کې دا میک چې کوم دی دا اوس causative verb دی. مای فادر make me wake up early in the morning. دا زوی وای چې ما پلار سحر وختي پاسوي یعنی زه په خپل خوخه نه پاسېږم هغه مې پاسوي. یعنی دا کار چې دلته کېږي دا د سبجیکټ له وجې نه کېږي. نو دلته چې د سبجیکټ د وجې نه کوم کار کېږي هغه بیا causative verb استعمالیږي. راځي چې اوس دا بل ایگزامپل وګورو. Next example, I get my little brother to take medicine.
زه په وړوکي رور باندې زه په کشر رور باندې دوایي خورم، یعنی هغه په خپله دوایي نه خوري، زه یې کنوینس کم، زه یې راضي کوم ورته او هغه بیا هغه دوایي وخوري. یعنی دلته چې دا کشر رور د کومه دوایي خوري دا د سبجیکټ د ورور د وجې نه خوري، نو دلته هم دا کوم کار چې کېږي دا د سبجیکټ د وجې نه کېږي. I get my later brother to take medicine. زه په وړوکي رور باندې دوایي خورم، یعنی هغه یې په خپله نه خوري، زما د وجې نه یې خوري، زه یې کنوینس کم. نو مای ډیر اوس په داسې سچویشن کې په دې حالاتو کې دا ګیټ چې کوم دی دا اوس کازیټیو ورب دی او دا اوس مونږ له شو کوي ښایي چې سبجیکټ په خپله کار نه کوي خو د سبجیکټ له وجې نه کار کېږي. یعنی دا سبجیکټ چې کوم دی دا آی دا په خپله دوایي نه خوري بلکې د ده له وجې نه چې کوم دا د ده دا لیټل برادر دی دا یې خوري. نو مای ډیر وز زه امید لرم چې د دې اگزامپلز نه پس به د ستاسو کنسپټ د کازیټیو ورب په متعلق کلیر شوي. اوس راځئ چې خپل ټاپک له راشو. زمونږ نننی ګرامر ټاپک دی میک او گیټ. په نننی کلاس کې به مونږه میک او گیټ دا ډېر په تفصیل سره په ډیټیل سره ایکسپلین کوو. نو مای ډیر اوس راځئ چې اول دا میک وګورو چې د as a causative verb په انګلیشي ګرامر کې څه رول دی او بیا به د دې نه پس گیټ ګورو. نو لیټس سٹارټ. میک چې کله د کازیټیو ورب په فورم کې راشي نو بیا د میک معنوي مجبورول، زبردستی کول، to force, to compel. Keep in your minds when make function is a causative verb, so then it's mean to force, to compel. کله چې make د causative verb په فورم کې راشي نو بیا د make معنا جوړول نه وي، د make معنا بیا وی مجبورول، زبردستی کول، زور کول. My dear viewers, make as a causative verb is used to force or compel someone to do something. Make دا as a causative verb هله استعمالیږي کله چې په چا باندې په زوره په زبردستۍ سره څه کار کېږي، د یوه کار دپاره یو کس مجبورول کېږي نو په داسې سچویشن کې بیا استعمالیږي میک. میک چې کله کازیټیو ورب شي نو دا بیا په هغه سچویشن کې استعمالیږي چې په یو کس باندې سبجیکټ په زور کار کوي، یو کار لا یې مجبوروي، د هغه رضا نه وي، د هغه زړه نه غواړي چې دا کار وکړي خو سبجیکټ یې مجبور کی او په زور په زبردستۍ سره پې باندې کار کوي. نو په داسې سچویشن کې مای ډیر ووز میک بیا کازیټیو ورب وي او مای ډیر ووز د میک د مینینګ نه پس اوس با د میک سټرکچر وګورو چې د میک سټرکچر کوم یو دی. نو کیپ ان یور مایندز that د میک چې کوم سټرکچر دی از ا کازیټیو ورب دا ډیر سمپل دی. سبجیکټ د سبجیکټ نه پس میک او دا پوینټ هم نوٹ کړئ چې میک دا مونږ په اینی ټینس کې استعمالولی شو، یعنی د میک فارم چینج کیږي اکورډینګ ټو ټینس، مین چې څنګه کومه یوه ټینس وي هم هغه به دا میک فارم وي. دا میک نه پس پرسن یعنی پچا باندې چې کار کیږي څوک چې کار لا مجبورول کیږي د هغې نه پس فرسٹ فارم یعنی بیس فارم آف دا ورب
No, my dear, who was the make as a causative structure. Subject, the subject na pas make और the tense पर मुताबिक बाये फॉर्म चेंज कीगी मिन का सिंपल पास्ट टेंस वो नो ब्याबा मेड इस्तेमालीगी का कंटिन्यूस टेंस वी मेकिंग और का सिंपल टेंस वी नो ब्याबा फर्स्ट फॉर्म मेक द मेक ना पस पर्सन हागा कस हागा सोक चे सब्जेक्ट ये कार ला मजबूरवी चे सब्जेक्ट पजोरा पे कार कवी दहागे ना पस ब्या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी हर हाल के बा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यानी यो टेंस के बा हम बेस फॉर्म न चिंची की दावा पर हर यो टेंस के का पास्ट वी का परफेक्ट वी का कंटिन्यूस भी पागे के बा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी नो माय डियर वाज दावो द मेक एज अ causative verb structure ओस राजे चे द खप हेदुलो द पारा एग्जांपल उगो एग्जांपल I make my little brother bring water. The pakasharor uba raudam. Pade example के subject कार न करी बल्कि subject pakasharor बांधे कार करी पवाड़ू की रोर बांधे कार कई पवाड़ू की रोर बांधे उबा रावड़ी दलता मेक चुकुम दे दाउस causative वर्ब दे आओ द दे माना दा फोर्स का वल मजबूरा वल यानी सब्जेक्ट चुकुम दे दा कशर रोर उबो रावड़लो ला मजबूरवी यानी पजोरा पे उबा रावड़ी I make my little brother bring water उसका उकतलिशी द एग्जाम्पल बिल्कुल द स्ट्रक्चर पर इन मुताबिक दे आई द सब्जेक्ट मेक causative verb little brother person bring the zamung sarashwo base form of the verb a water the object no bilkul the sentence the structure pa in mutabik bande joda shweda au the dena da wazih shwa che causative verb da paha situation ke istemalegi कला चे सब्जेक्ट पखपला कार न कवी पा बल चाहिए कवी नो मेक द causative वर्ब दे और द मुंगला शो कवी चे सब्जेक्ट पा बल बांधे कार पा जबरदस्ते कवी पा जोर ये पे कवी नो उम्मीद लरम चे द एग्जाम्पल सरबा दस्तासो concept the make as a causative verb पा बारा के क्लियर शुई ओस राजे चे बल एग्जाम्पल उगुरु एग्जाम्पल ही मेक्स जाहिद क्लीन द रूम हागा पा जाहिद कमरा सफा कवी यानी सब्जेक्ट पखपला कार न कवी पखपला कमरा न सफा कवी बल्कि पजाहिद ये सफा कवी दा जाहिद चे कुम्मा द कमरे सफाई कवी दादा सब्जेक्ट द वजना कवी पखपला ये न कवी आउ दलता मेक यूज शवे दे आउ मेक चे कला एज अ causative वर्ब राशिनो दा ब्या मजबूरा वल जबरदस्ती जोर मना वर कवी नो मीन हागा पजाहिद कमरा सफा कवी खुजाहिद ख्वानदा चे दा कमरा सफा की सब्जेक्ट मजबूर करे दे सब्जेक्ट ये पजोरा पे सफा कवी नो माय डियर वो वाज causative verb द हागा सब्जेक्ट हागा कस खाई शो कवी द कुम द वजना चे यो कस सकार कवी
या द सब्जेक्ट द पारा चे सो कार कवी या सब्जेक्ट चे पचा बांधे कार कवी न पदे हालातों के ब्या काजेटिव वर्ब इस्तेमाल की आओ बिल्कुल द स्ट्रक्चर पा जे बांधे आई सब्जेक्ट sorry he subject makes causative verb according to tense Zahid person clean best form of the verb आओ द रूम दा जमून सारा शो ऑब्जेक्ट नो बिल्कुल द स्ट्रक्चर पर इन मुताबिक पर इंग्लिशी जबा के द इंग्लिशी जबे पर ग्रामर के स्ट्रक्चर दा डेर इम्पोर्टेंट मुहिम रोल रही नो कोशिश का वो पर स्ट्रक्चर बांधे जानू ना खपो या वो ब्या बस डिफिकल्टीज मुश्किलात दरता नहीं उस राजे चे बल एग्जांपल उगोर मिसाल आई विल मेक यू क्राई जबा ता उजड़ाओ दलता हूँ चुकुमा दा जड़ा दा जड़ावल दी दा प जोरा बांधे की आई विल मेक यू क्राई जबता उजड़ावम जबता प जोरा उजड़ावम जबता मजबूर कम यानी सब्जेक्ट चुकुम कार कवी हागाबा प जबरदस्ते बांधे कई प जोरा यो कसबा मजबूरवी यो कारला मीन जबता मजबूर क्रम जबता दुमरा मजबूर क्रम चताबा उजाड़े आई विल मेक यू क्राई नो उसका उकतलिशी दा हम बिल्कुल द स्ट्रक्चर पर इन मुताबिक बांधे आई चुकुम दे दा जमून सारा सब्जेक्ट थे और दा चुकुमारा पा सिंपल फ्यूचर टेंस के दे विल दा द सिंपल फ्यूचर टेंस चुकुम दे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब बरता हूँ वही और मेक द कॉजेटिव वर्ब दे यू person crying best form of the verb I will make you cry जबता उजड़ाओ ता न जाड़े हो जबादे उजड़ाओ दलता हूँ सब्जेक्ट कार न कभी सब्जेक्ट पर बल बांधे कार कभी न पदासी सिचुएशन के कॉजेटिव वर्ब इस्तेमाल की औदा कार च प जबरदस्ती कीगी प जोरा कीगी प मजबूरा वलो सरा कीगी न ब्या कॉजेटिव वर्ब मेक इस्तेमाल की ओस राजे च बल एग्जांपल उगोरो Next example, he makes Usman play cricket. दलता हूँ सब्जेक्ट पखपला कार न कवी हागा बल मजबूरवी प बल बांधे प जोरा कार कवी यानी उस्मान पखपला द क्रिकेट लोबा न कवी पखपला रजा सारा खो सब्जेक्ट ये प जोरा पे बांधे कवी सब्जेक्ट ये मजबूरवी दे लोबेला ही मेक्स उस्मान प्ले क्रिकेट उस पदे सेंटेंस के सब्जेक्ट ही चुकुम दे दा पखपला लोबा न कवी दा उस्मान मजबूरवी प उस्मान बांधे प जबरदस्ते सरा द क्रिकेट लोबा कवी यानी दा कस दा उस्मान चुकुम दे दा द सब्जेक्ट द वजना दा लोबा कवी यानी द सब्जेक्ट द वजना दा कार कवी नो माइडिया वाज दा दे द कॉजेटिव वर्ब कॉन्सेप्ट कला च सब्जेक्ट पखपला कार न कई प बलचा बांधे ये कवी नो पदासी सिचुएशन के कॉजेटिव वर्ब इस्तेमाल की और स्ट्रक्चर ये बिल्कुल हम दा स्ट्रक्चर दे ही दा जमन सरश वो सब्जेक्ट मेक चुकुम दे दाश वो कॉजेटिव वर्ब उस्मान जमन सरश वो पर्सन प्ले दा जमन सरश वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और क्रिकेट दा जमन सरश वो ऑब्जेक्ट ही मेक्स उस्मान प्ले क्रिकेट हागा प उस्मान द क्रिकेट लोबा कवी यानी उस्मान ये पखपला राजा न कवी सब्जेक्ट ये पे बंद कवी सब्जेक्ट मजबूर करे दे न माडियो वो जब उम्मीद लरम च दस्ता सो कॉन्सेप्ट बा लग लग क्लियर कीगी ओस राजे चे बल एग्जांपल उगुरु चे द कॉजेटिव वर्ब मेक्स प बारा के जमु कॉन्सेप्ट बिखी जीरो लेवल ला राशी एग्जांपल आई मेक माय ब्रदर polish shoes za paror saple polish पदे सेंटेंस के चुकुम सब्जेक्ट आई दे दा पखपला कार न कवी बल्कि पबलचा बांधे कार कई परोर बांधे कार कवी चेड़े पे बांधे सपले पे बांधे पालिश कवी आई मेक माय ब्रदर polish shoes
نو په دې سچویشن کې هم چې کوم دا کازټیو ورب دی دا استعمال شوی دی ځکه چې هغه مجبور دی چې دا سپلې پالش کی. نو my dear was په دې سنټنس کې هم چې کوم سبجیکټ دی دا په خپل کار نه کوي، دا پرسن چې کوم دی دا د سبجیکټ د وجه نه دا کار کوي، دا سپلې پالش کوي. اوس راځي چې یو او دا هم د سټرکچر په ان مطابق د آی دا زموږ سره سبجیکټ میک کازټیو ورب مای برادر دا شو زموږ سره پرسن پولش دا شو ورب او شوز دا شو زموږ سره اوبجیکټ. نو مای ډیر واز په سټرکچر باندې ډیره توجه راوړی دا راټکوي بالکل زده کوي ځانونه په پوهوي. اوس راځي چې یو بل اگزامپل وګورو. Example, teacher made students write a paragraph. Ustad pa studentano paragraph ulikul. Dalta hum che da studentan kum kar kavi da the subject the teacher the wajena ye kavi. یعنی په دې اگزامپل کې دا ټیچر دا په خپل کار نه کوي، دا په خپل پیراګراف نه کوي، د دې ټیچر د وجه نه دا سټوډنټان دا پیراګراف ولیکلو، دا کار یې وکړلو. نو مای ډیر واز د دې نه دا معلومه شوه چې کازټیو ورب دا هغه کس هغه سبجیکټ شو کوي د کوم د وجه نه چې بل څوک کار کوي، د چا دپاره چې بل څوک کار کوي. او میک دا چې کله په کازټیو فورم کې راشي نو د دې معنا وي بیا مجبورول، زبردستی کول، په زوره یعنې سټوډنټانو باندې ټیچر په زوره پیراګراف ولیکلو. هغوی په خپله نه لیکلو خو ټیچر چې کوم دي فورس یې کړل دیله او هغه پیراګراف یې ولیکلو. او دلته چې کوم دا سبجیکټ دی دا ډویر نه دی بلکې د دې سبجیکټ د وجې نه هغو سټوډنټانو دا کار وکړو، دا پیراګراف یې ولیکلو. او دا هم د دې سټرکچر په ان مطابق باندې دی. ټیچر سبجیکټ میډ دا کازټیو ورب دی او دا مای ډیر و سمپل پاسټ ټینس دی، دا سیکنډ فارم اف د ورب دی. او students چې کوم دي دا زموږ سره پرسن شولو، رائټ دا بیس فارم اف د ورب شولو او پیراګراف دا زموږ سره اوبجیکټ شو. نو زه امید لرم چې تاسو به د کازټیو ورب چې کوم کانسیپټ دی د دې په باره کې به تاسو کنفیوژن بیخي زیرو شي. اوس راځئ مای ډیر اوس چې کازټیو ورب example, she made her sister wash the clothes. هغه په خپله خور جامې ووینځلې. یعنې دلته هم چې کوم دا شي دی دا سبجیکټ دی دا په خپله کار نه کوي بلکې په بل چا باندې یې کوي، یعنې په سسټر باندې یې جامې ووینځلې. نو دلته هم چې کوم دا میک دی دا اوس کازټیو ورب دی او دا شو کوي چې دا یو کس له وجې نه کار کېږي. مین دلته دا سسټر چې کومه ده د دې رضا نه وه خو دا مجبوره شوه د جامو وینځلو لا او دا کپړې پې ووینځل شوې. شي میډ هر سسټر واش د کلوتھس. نو مای ډیر واز په داسې سچویشن کې چې کله سبجیکټ په خپله کار نه کوي په بل چا یې کوي یا د سبجیکټ دپاره بل څوک کار کوي نو کازټیو ورب استعمالیږي. او کله چې میک استعمال شي ایز ا کازټیو ورب نو بیا د دې معنا وي مجبورول، زبردستی کول، په چا باندې په زوره څه کار کول. نو که وکتلی شي دا هم د سټرکچر په ان مطابق دا شي دا سبجیکټ او میډ چې کوم دی دا زموږ سره کازټیو ورب دی، دا د میک سیکنډ فارم دی. هر سسټر دا زموږ سره شو پرسن او واش دا بیس فارم اف د ورب او دا کلوز دا زموږ سره شوې اوبجیکټ. مای ډیر اوس راځي چې د میک ایز ا کازټیو استعمال په امپیریټیو سینټنس کې وګورو. اگزامپل، میک him silent. هغه غلی کړه، هغه خاموشه کړه.
دا اوس امپیریټیو سنټنس دی او میک پکې کازیټیو ورب دی او وایي چې هغه فورس کا مجبوره یې کا خاموش یې کا په زور یې غلی کا میک هیم سایلنٹ هغه غلی کا میک کازیټیو ورب هیم پرسن او سایلنٹ دا شو ورب نو my dear was make him silent هغه خاموشه کا هغه غلی کا نو دغه پوهېدلو دپاره اوس راځي چې یو بل اگزامپل وګورو چې د میک ایز ا کازیټیو ورب په کمپیریټیو سنټنس کې چې کوم استعمال دی چې د دې په باره کې زموږ دا کانسیپټ کلیر شي example make him sit there هغه هلته کېنو my dear was دا زموږ سره امپیریټیو سنټنس دی او دلته د ورب میک دا ایز ا کازیټیو استعمال شوی دی یعنی هغه هلته کېنوه مجبوره یې که په زور یې کېنوه من یو کس وي نه کیني او ورته وایي چې هغه هلته کېنوه میک هیم سیټ دیئر نو my dear was دلته په دې سنټنس کې چې کوم دا میک راغلی دی دا اوس کازیټیو ورب دی او د دې نه علاوه دا سنټنس دا زموږ سره دا امپیریټیو سنټنس نو د دې نه دا معلومه شوه چې میک ایز ا کازیټیو ورب په امپیریټیو سنټنس کې هم استعمالیدی شي یعنی څوک مجبورول په یو کار کولو باندې چاله ووایي چې دا کار په هغه باندې وکړه میک هیم سیټ دیئر مین هغه هلته کېنوه په زور یې کېنوه نو my dear was دا و زمونږه میک په کمپیریټیو په امپیریټیو سنټنس کې اوس راځي چې یو بل اگزامپل وګورو ډونټ میک می لف ما مه خندوه دا هم my dear was اوس امپیریټیو سنټنس دی او په دې کې دا میک ایز ا کازیټیو ورب استعمال شوی دی خو دلته دا امپیریټیو سنټنس دا په نیګیټیو موډ کې دا یعنی ما مه خندوه ما خنداله ما مجبوروه یا ما په زور مه خندوه نو my dear was مونږ کولی شو چې میک په امپیریټیو سنټنس کې هم استعمال کو ډونټ میک می لف اوس که وکتلی شي میک دا زموږ سره کازیټیو ورب دی او د دې نه علاوه چې کوم می دی دا پرسن دی او لف چې کوم دی دا بیسټ فارم اف د ورب دی نو ډونټ میک می لف ما خندوه نو my dear was زه امید لرم چې د ستاسو کانسیپټ به په میک ایز ا کازیټیو ورب کلیر شوي او تاسو به اوس د دې په استعمال کې څه قسمه مشکلات نه فیس کوئ نو اوس راځئ چې یو بل اگزامپل وګورو اگزامپل ډونټ میک هیم کلین دیس روم په هغه باندې دا کمره مه صفا کوه my dear اوس تاسو به په خپل روزمره زندگی کې داسې حالات لیدلی وي چې موږ یو کس لا وایو چې دا کار په دې باندې مه کوه اوس my dear اوس کله چې یو کس لا داسې په زوره ورته وایو مجبوروي چې دا کار په هغې باندې مه کوه نو بیا به کازیټیو ورب میک استعمالیږي لکه فور ایگزامپل یو کس دی او هغه په بل کس باندې کمره صفا کوي او یو کس دریم کس ورته وایي چې په دې باندې دا کمره مه صفا کوه په سختۍ سره ورته وایي ډونټ میک هیم کلین دیس روم دا کلاس دا کمره دا روم په هغه باندې مه صفا کوه نو دلته هم که وکتلی شي دا میک ایز ا کازیټیو ورب استعمال شوی دی او یو کس مجبوروي چې ته په دې بل کس باندې دا کار مه کوه نو my dear was زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې هم پوه شوي وئ مونږ کولی شو چې میک ایز ا کازیټیو ورب د موډال ورب سره هم استعمالولی شو یعنی میک ایز ا کازیټیو ورب د موډل ورب سره هم استعمالیږي لکه په دې مثال کې he can make you confident هغه تعالی اعتماد درکولی شي هغه تعالی حوصله درکولی شي نو دلته چې کوم دا کین دی دا زموږ سره موډال ورب دی او میک دا زموږ سره کازیټیو دی نو my dear was د امپیریټیو سنټنس نه علاوه
make is a causative verb دا په model verb سره هم استعمال دي شي. اوس راځي چې د ښه پوهېدلو دپاره یو بل اگزامپل وګورو. example, you should make him understand. My dear was دلته هم اوس چې کوم دا make is a causative verb دی دا د modal should سره استعمال شوی دی. You should make him understand. تاله پکار دی چې هغه پوه کې. خو my dear اوس دلته make استعمال شوی دی او کله چې make as a causative verb راشي نو بیا د معنی فورس کول مجبورول. نو مین هغه که پر ازا نه پوهېدو نو په زوره به دې پوه کړی وي. مین تاله پکار و چې تا هغه پوه کړی وي خو سینس دی د په زوره په زبردستۍ سره. نو my dear was دا و د make as a causative verb د modal سره استعمال. او زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شئ. اوس راځئ چې یو بل اگزامپل وګورو چې دا کانسیپټ مو په بیخي زیرو شي. example, you should not make him clean this room. تاله نه دی پکار په هغه کمره مه صفا کوه. مین په هغه باندې کمره مه صفا کوه دا یو ایډوایس دی خو په نیګیټیو موډ کې دی او د کازیټیو ورب میک سره دی. you should not make him. تاله نه دی پکار چې په هغه باندې کمره په زوره په زبردستۍ سره صفا کوي. مین دلته دا میک چې کوم از ا کازیټیو ورب دی دا اوس معنا ورکوي فورس to compel someone to do something. No, my dear was you should not make him clean this room. تاله نه دی پکار چې په هغه باندې په زوره کمره صفا کوي. نو اوس راځي چې یو بل اگزامپل وګورو چې ښه پې پوه شو. example, you should have made him study hard. My dear was دلته چې کوم دا should دی should have دا اوس د past دپاره استعمالیږي یعنی چې په ماضي کې یو کار شوی وي. او made دا د make second form دی. نو you should have made him study hard. تاله پکارو چې په هغه دی study کړی وي یعنی پړھائی دی په باندې کړی مطالعه دی په باندې کړی وي. نو دا اوس د ماضي سره تعلق لري او د دې نه دا معلومیږي چې مونږه should have دا کازیټیو ورب میک سره د پاست ټینس دپاره هم استعمالولی شو. my dear was دا اوس زمونږه کازیټیو ورب میک او د هغه چې کوم یوزیج و زه امید لرم چې د دې ویډیو کتلو نه پس به you will be able to learn to use the correct usage of make as a causative verb in your sentence. نو دا و د make as a causative verb په مختلفو حالتونو کې استعمالات او زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شئ. اوس راځئ چې وګورو ګیټ. د ګیټ خو باندې تاسو پوهیږئ چې خپله معنا یې د حاصلول خو as a causative verb بیا د معنا څه ده او د سټرکچر څه دی په دې باندې د پوهېدلو دپاره راځي چې د خپل کلاس وړاندې بوځو. ګیټ د ګیټ معنا وی په عام حالات کې حاصلول خو چې کله ګیټ د کازیټیو ورب په فورم کې راشي نو بیا یې وي معنا to convince, to encourage. mean convince او encourage. دا د get معنا ده as a causative verb یعنی څوک راضي کول یو کار لا پخه خبره باندې پخه خبره سره convince کول څوک مایل کول څوک چاله ترغیب ورکول رایب کول څوک. my dear who was او get as a causative verb استعمالیږي to convince or to
encourage someone to do something. څوک یوه کار له راضي کول په خوښه په دلاسه په تسلۍ سره په چا باندې یو کار کول او my dear was په تسلۍ سره په خوږه خبره باندې په چا باندې چې کله سبجیکټ کار کوي نو دلته گیټ استعمالیږي او چې په زور او په زبردستۍ خبره راشي نو بیا میک استعمالیږي مین چې کله په خوږه خبره په رضا په اتفاق سره په چا باندې سبجیکټ کار کوي یا د سبجیکټ دپاره څو کار کوي نو گیټ او چې کله سبجیکټ په چا باندې په زبردستۍ کار کوي مجبوروي نو بیا میک نو دا د میک او د گیټ په مابین کې فرق شو نو my dear was زه امید لرم چې د میک او د گیټ په مابین کې چې کوم از ا کازیټیو ورب ډیفرنس دی په دې باندې به تاسو پوه شئ او د میک د میک گیټ چې کومه معنا ده کوم مینینګ دی کنوینس انکرج په دې باندې به هم پوه شئ اوس راځي چې د گیټ از ا کازیټیو ورب سټرکچر وګورو د گیټ کازیټیو سټرکچر سپدا ډول دی یعنی کومنګا د گیټ از ا کازیټیو ورب په یو سنټنس کې په یو جمله کې راولو نو په دې طریقه به راځي په دې سټرکچر سره به راځي د ټولو نه اول به سبجیکټ وي په سبجیکټ پسې به بیا گیټ وي او یاد دی وي چې گیټ به خپل فارم اکورډینګ ټو ټینس چینج کوي یعنی گیټ چې کوم دی دا مونږ په هر ټینس کې استعمالولی شو په پریزنټ کې په پاسټ کې په فیوچر کې دا به خپل فارم چینج کوي یعنی گیټ گاټ گاټن بیا د دینا پس پرسن په پرسن پسې بیا my dear was 2 plus verb یعنی انفینیټیو چې ورته مونږ هم وایو او د 2 plus verb نه پس اوبجیکټ my dear was د میک په سټرکچر کې بیس فارم اف د ورب استعمالیږي او په گیټ سټرکچر کې 2 plus verb دا استعمالیږي دا پوینټ نوٹ کړئ چې کله مونږه د میک ګرامر ډسکس کولو او د هغې چې کوم سټرکچر وو او هغه سټرکچر تاسو یو ځل بیا وګورئ نو په سټرکچر کې چې کوم دی د میک سره بیس فارم اف د ورب استعمالیږي د پرسن نه پس خو په گیټ کې بیا مونږه انفینیټیو یعنی 2 plus verb استعمالو دا پکې دویم ډیفرنس دی د میک او د گیټ په مابین کې my dear who was د سټرکچر لا یو واره بیا پام وکړئ سبجیکټ د سبجیکټ نه پس گیټ according to any tense mean د فارم چینج کېدی شي د ټینس په مطابق او دا به تاسو مخکې په مثالونو کې وګورئ او د گیټ نه پس بیا راځي پرسن مین چې په چا باندې کار کیږي څوک چې د سبجیکټ دپاره کار کوي یا سبجیکټ په باندې کار کوي د هغې نه پس 2 بیا پلس ورب او بیا پلس اوبجیکټ نو دا د گیټ از ا کازیټیو ورب سټرکچر اوس راځي چې په دې سټرکچر باندې او په گیټ از ا کازیټیو ورب باندې د خپل کانسیپټ د کلیر کولو دپاره دا اگزامپل وګورو اگزامپل I get him to clean this room I get him to clean this room my dear who was ما په هغه باندې کمره صفا کړه خو په رضا سره په تسلۍ سره په اتفاق سره I get him to clean this room ما په هغه دا کمره صفا کړه یعنی ښه په رضا سره فورس نو دلته هم اوس چې دا کوم کار کېږي سبجیکټ یې نه کوي بلکې سبجیکټ یې په بل باندې کوي په رضا په اتفاق سره په
هغه یې کنوینس کړی دی د دې دپاره چې دا کمره صفا کا او سټرکچر مای ډیئر وو واز آی دا شو سبجیکټ get دا شو causative verb him دا شو person to clean to plus verb یعنی infinitive او this room دا زمون سره شو object I get him to clean this room ما په هغه کمره صفا کړه یا زه په هغه کمره صفا کوم یعنی ښه په رضا سره ښه په تسلۍ سره مین فورس زبردستی پکې نشته او چې کله فورس وي زبردستی وي نو بیا causative verb make استعمالیږي نو my dear was دا و د causative verb get example او زه امید لرم چې د ستاسو کنسپټ به اوس څه نه څه کلیر شوي د ښه پوهېدلو دپاره اوس راځئ چې یو بل اگزامپل وګورو example I get him to drive car زبا هغه کنوینس کم زه هغه کنوینس کوم چې ګاډی موټر وچلوي یعنی د هغه زړه نه دی خو زه به یې کنوینس کم او څنګه چې تاسو لا پته ده چې get is a causative verb mean to convince someone to encourage someone to do something په چا باندې په رضا په تسلۍ سره په ښه خبره کار کول نو زه به هغه کنوینس کم هغه به زه راضي کم چې ګاډی وچلوي نو my dear وویل دلته اوس چې کوم دا سبجیکټ آی دی دا اوس کار نه کوي بلکې په پرسن باندې کار کوي په هغه باندې کار کوي هغه چې کوم دی کنوینس کوي د موټر چلولو لا نو my dear ووس که تاسو اوس د سټرکچر لا وګورئ نو آی دا زمونږ سره سبجیکټ get دا زمونږ سره causative verb او همدغسې هم چې کوم دی دا شو person to drive دا شو infinitive یعنی to plus verb او کار دا زمونږ سره شو object نو بالکل د سټرکچر په ان مطابق باندې دا اگزامپل دا سنټنس جوړ شوی دی I get him to ride car زه هغه کنوینس کوم چې ګاډی وچلوي نو زه امید لرم چې تاسو به په دې اگزامپلز باندې هم پوه شوي اوس my dear اوس د ښه پوهېدلو دپاره راځي چې یو بل اگزامپل وګورو example we will get him to teach English my dear was اوس کا د example لا وکتلی شي we will get him to teach English نو د ټولو نه اول دا په simple future tense کې دی we will get him to teach English یعنی مونږ به هغه کنوینس کو to teach English چې انګلیش ټیچ کی یعنی د انګلیش د ټیچ کولو د پاره به راضي کو په خبره په تسالي په اتفاق سره نو my dear was دلته هم کا اوس وکتلی شي دا we subject دی we will دا د simple future tense auxiliary verb دی get دا causative verb دی او دلته معنا ورکوي to convince to encourage to persuade someone to do something او him دا person شو to teach دا اوس infinitive دی یعنی to plus verb او English دا زمونږ سره object شو نو my dear اوس تاسو به کتلی وي چې get is a causative verb دا ډېر important دی او مونږ کولی شو چې په get is a causative verb په خپلو روزمره سنټنس کې استعمالولی شو په اسانه طریقې سره we will get him to teach English مونږ به هغه کنوینس کو هغه به مایل کو هغه به راضي کو چې انګلیش ټیچ کوي نو my dear was راځي چې اوس د
خپوهدلو د پاره یو بل example وګورو. Example: they are getting us to understand. دلته په دې example کې په دې sentence کې دا subject دی دا په خپله کار نه کوي، په خپله ځانونه نه پوهه کوي بلکې مونږه کنوینس کوي د پوهېدلو دپاره وایي چې تاسو ځانونه پوهه کوي. او دا ټینس چې کوم دی دا present continuous tense دی او دا getting دا present participle form of the verb دی، یعنی د get سره ing plus شوی دی، جمع شوی دی. نو subject دا دی or دا د present continuous tense auxiliary verb دی، یعنی مونږه ورته helping verb یا to be verb هم وایو. getting دا present participle form of the verb دی، یعنی verb plus ing او دا present continuous tense دی ځکه پکې استعمال شوی دی. as دا person to understand دا infinitive یعنی to plus verb they are getting us to understand. نو my dear وو دلته هم دا get چې کوم دی دا as a causative verb دی او دا معنا ورکوي د convince کېدلو، یعنی په رضا سره په ښه خبره په تسلۍ په دلاسه سره هغه مونږه کنوینس کوي چې تاسو ځانونه پوه کوي. نو راځئ چې د ښه پوهېدلو دپاره اوس یو بل اگزامپل وګورو. Example: I get my little brother to do homework. زه خپل کشری ورور مایل کومه یې راضي کومه یې ښه خبره ورته کوم دلاسه کوم یې چې خپل د هوم ورک وکړه. من کوم چې دا هوم ورک دی دا وکړه، یعنی په ښه خبره په دلاسې سره. او دلته که وګورئ زه په خپله کار نه کوم، زه خپل ورور کنوینس کوم د کار کولو دپاره. نو ماډیه ووز دا د کازیټیف ورب خصوصیت دی چې په خپله به سبجیکټ کار نه کوي بلکې په بل به یې کوي. او ګیټ د دې معنی ده to convince someone, to encourage someone, to persuade someone. په خوږه خبره په تسلۍ سره په ډاډګرنه سره په ډاډ سره. نو دلته اوس که دا سټرکچر وکتلی شي آی دا سبجیکټ دی خو دا په خپله کار نه کوي. ګیټ دا کازیټیف ورب دی، مای لیټر برادر دا پرسن شو، ټو ډو دا انفینیټیف یعنی ټو پلس ورب شولو او ورک دا زموږ سره اوبجیکټ شولو. I get my little brother to do homework. My dear viewers زه امید لرم چې تاسو به په دې هم پوه شئ. اوس راځئ چې یو بل اگزامپل وګورو د ښه پوهېدلو دپاره. Next example: I will get him to learn English. My dear viewers اوس که دې اگزامپل لا وکتلی شي نو دلته هم سبجیکټ آی دا په خپله کار نه کوي، یعنی په خپله انګلیش نه زده کوي بلکې هم هغه چې کوم دی هغه کنوینس کوي په هغه باندې انګلیش زده کوي. من هغه له وایي چې ته انګلیش زده که، هغه پرسویډ کوي، انکرج کوي. نو په داسې سچویشنز کې چې کوم دی کازیټیف ورب استعمالیږي. په دې حالاتو کې کازیټیف ورب استعمالیږي کله چې سبجیکټ په خپله کار نه کوي، د بل نه کار اخلي، په بل باندې کار کوي. لکه آی ګیټ هیم زه هغه کنوینس کوم، هغه کنوینس کوم په خپله نه ځان نه ټو لرن انګلیش چې انګلیش زده که، په خپله یې نه زده کوم بلکې هغه له ډاډ ورکوم، تسلي ورکوم چې انګلیش زده که. نو دلته هم اوس که وکتلی شي آی سبجیکټ ویل دا زموږ سره دا simple future tense auxiliary verb. Get دا زموږ سره causative verb. Him دا زموږ سره person. To learn infinitive یعنی to plus verb. او English دا زموږ سره object. I will get him to learn English. زه به هغه convince کم
هغه لا به ډاډ ورکم چې انګلیش زده کا. نو مړی ووز په داسې حالاتو کې په داسې قسمه سچویشن کې کازیټیو ورب استعمالیږي او زه امید لرم چې تاسو خو به اوس بیخي د میک او د گیټ از ا کازیټیو ورب چې کوم د دې په معنا د دې په سټرکچر د دې په یوزیج باندې بیخي پوه شوي ځکه چې ډېر په تفصیل او ډېر په ډیټیل سره ایکسپلینیږي. نو زه امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شوي وئ. My dear who was اوس به د get is a causative verb په imperative sentence کې کوو. My dear who was په imperative sentence کې هم get استعمالی دی شي لکه په د مثال کې get him to silent هغه خاموشه که هغه غلی که. Get him to silent structure get دا زمونږه causative verb دی. him دا زمونږه person او to silent دا زمونږه infinitive یعنی to plus verb. یاد دی وی چې په imperative sentence کې subject نوی یعنی ښکارا پکې نوی. نو دلته هم چې کوم د subject نشته. get him to silent. نو راځي چې د خپلو د لپاره اوس یو بل اگزامپل وګورو. example don't get him to clean this room. My dear who was دا هم was imperative sentence دی خو په نیگیټیو موډ کې دی. don't get him to clean this room یعنی هغه کنوینس کوا ډاډ ما ورکوا چې دا کمره صفا کې. don't get him to clean this room. نو مړی ووز راځي چې اوس یو بل اگزامپل وګورو. example don't get him to wait. دا هم اوس imperative sentence دی په نیگیټیو موډ کې دا. don't get him to wait یعنی هغه لا ډاډ ما ورکوه چې انتظار وکړي. نو my dear who was د دې نه دا معلومه شوه چې get دا is a causative verb په imperative sentence کې هم استعمالی دی شي. example get him to write a story. په هغه یوه کیسه ولیکه. دا هم اوس imperative دی او get پکې is a causative verb استعمال شوی دی. get him to write a story اوس که وکتل شي structure لا نو get دا causative verb دی او همدغسې چې کوم هم دی دا person او to write دا infinitive یعنی to plus verb او a story دا شو object. نو my dear who was get him to write a story mean هغه convince کا هغه راضی کا په خبره کہانی لیکلو لا چې کہانی ولیکي چې یو سټوري ولیکي یعنی هغه انکرج کا زبردستی پیما کوا بالکل په خواږه خبره په خبره. نو یاد دی وی چې کله get as a causative verb راشي نو د معنی بیا to convince to encourage someone to do something. نو دلته هم imperative حکم دی خو په خواږه خبره کې یعنی کنوینس کا په خبره په طریقه چې دا سټوري ولیکي. اوس باندې اوس راځي چې یو بل اگزامپل وګورو. example get her to wash the clothes. اوس کا د سنټنس لا وکتل شي په دې کې هم چې کوم دا get verb دی دا as a causative دی او دا سنټنس imperative ده یعنی هغه لا ډاډ ورکا کنوینس یې کا چې جامې ووینځي. get her to wash the clothes
No, my dear, who was the omidlaram chatasoba pade hum poishiwi wine. Example: get him to wake up early in the morning. Kade sentence la ukatalishi no pade example ke get is a causative verb pa imperative sentence के इस्तेमाल शवे दे और माना ये दा to convince, to encourage, to persuade यानी सोक रायब कवल सोक राजी कवल चाला डाड वर कवल चाला तसली वर कवल चे दाकार उका दैवकार द पारा सोक पखा खबरा पखवागा खबरा तैयारावल राजी कवल. No, get him to wake up early in the morning. Haga pahwaga khabara sahar waqti pasawa. My dear, who was dalta hum chukum da get te da is a causative verb istimal shwe de aw him chukum de da zamung sara person de. To wake up da zamung sara infinite show you 2 plus verb or early in the morning da zamung sara show complement. Get him to wake up early in the morning. No matter who was kata so ugorai no the get is a causative verb pa sentence के इस्तेमाल दा दुमरा मुश्किल न दे बस सिर्फ पर स्ट्रक्चर बांधे जान पोयावल जरूरी दी चे पर स्ट्रक्चर बांधे पोया शैनो बयान get is a causative verb der आसान दे लका संगा चे तासो उकाता चे get him to wake up early in the morning. My dear, was the imperative sentence te khoda was pa causative sorry pa imperative mode ke de aw da get chukum de da causative verb de no za umid laram chata soba pade poishiwi hoy. My dear, who was the get as a causative verb the imperative sentence the istemale dona pas osba get is a causative verb the modal verb sara istemalawu aw sanga chata sola pade example ke khari you should get him to understand tala pakar di chahaga de poikade we pa khaga khabara pa दलसे सरा प तसली सरा चे कन्विंस करे मीन you should get him to understand ताला पकार दे चे हागा दे पखवागा खबरा पोई करे वे प तसले सरा दे पोई करे वे चे कन्विंस करे रे एग्री करे रे एनकरेज करे रे. My dear, was dalta was the yuchukum de the subject de should the modal verb de get the causative verb de him the person de to understand the infinitive यानी verb plus to no पदे तरीका मुंकवली शु चे get the modal verb सरा इस्तेमाल को लका संगा चे तासोला पदे example ke khari you should get him to understand. No matter who was umidlaram chata soba the get is a causative verb the modal verb sara pa istemal do bande hum pushwi hoy kho da khap hadul da para os razi che yo bal example uguru da de da para che pa get is a causative verb bande zamung da concept बिखी जीरो शू नराजे चोस बल example उगोरो. Example: I can get him to learn English. I can get him to learn English. za haga convince coalition che English zaba zdaki dalta was my dear was da get chukum de da the modal verb can sara istemal shwe de I subject can modal verb get causative verb him person to learn infinitive yani 2 plus verb English dazamung sara object. No my dear was I can get him to learn English was raziciable example ugoru. Example: you should not have got
your little brother to send market تاله نو پکار چې خپل کشر خپل وړو کې ورور دی مارکیټ لا لګلو یعنی دا اوس هغه په ښه طریقه دا خبره کېږي په تسلی سره ورته ویلی شي چې تاله نو پکار چې هغه کشر ورور دی مارکیټ لا لګلو you should not have got your little brother to send market اوس my dear اوس کا وکتلی شي نو دا you زمون سره subject should دا modal verb not adverb او have کله چې مونږه modal verb په past tense کې استعمالولو بیا have استعمال ور سره ضرور کېږي got دا second form of get is a causative verb او د دې نه پس your little brother دا چې کوم دی show person to send infinitive یعنی verb 2 plus verb او market دا show object okay my dear students and who was دا زمونږه نننې کلاس په make او په get as a causative verb او تاسو به لیدلی وي چې په دې کلاس کې make او get ښه په تفصیل سره explain شول او زه امید لرم چې after watching this video to use correctly make and get as a causative verb in your sentences او دستاسو چې کوم concept د او د get په باره کې as a causative verb هغه به اوس زیرو شوي او تاسو به د make او د get as a causative verb چې کومه معنا ده چې کوم structure دی په هغې باندې به هم پوه شوي my dear اوس زما د یوټیوب چینل جوهر امام سر در سره سبسکرایب کړئ او مخکې یې د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او زما بل چینل دی لرننګ کلاس په هغې کې هم دا ګرامر په اردو لینګویج کې وي نو تاسو کولی شئ چې زما هغه چینل هم سبسکرایب کړئ لرننګ کلاس او همدغه ویډیو همدغه ګرامر په اردو ژبه کې پکې وګورئ ډېره مننه تھینک یو